د کابل له بیبي محرود څخه شاولي ابراهیم خیل د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې هغه ښځه چې ماشوم یې په نس وي یعنې امیدواره وي او یا ماشوم ته شودې ورکوي آیا روژه ونیسي او که حضراتو د دغه زنانې څخه تاسې پوښتنه وکړئ که داسې و چې دا ودې ته تجربه سوې وه چې یو وار دوه اسقاط حمل شوی دی یعنې په روژې کې چې به دې روژه نیول دا پر دغه وبېرېده چې دا حمل و بچې به مې ساکت ظاهر به شي نقصان به شي که دا خوف د دې سره و نو بیا دې ته روا ده چې روژې دې وخوري اما قضا دې راوړي دغرنګه هغه زنانه چې دا خپل بچي ته شیدې ورکوي که چېرې دې تجربه کړې وه او دې ته معلومه وه یقینا یې غالبه خیال و چې زه روژه ونیسم هغه شیدې مې وچېږي یا کمیږي دا طفل به ونیسي نو په دغه صورت کې هم د ضرورت په خاطر بیا دا کولی شي چې دا روژې دې وخوري زموږ دا کتابونه د دین کتابونه د مذهب هم دا دواړه مسلې په دغه شکل باندې تحلیلوي نو فرق د روژې و دغه دوو زنانو ته په دغسې عذر کې چې دې لره ښه وکړي دا روژې روا دي چې ویې خوري اما قضا باندې فرضعین بیا چې هغه عذر قطع شو بیا به دا هغه روژې نیسي قضا به راګرځوي والسلام